په امازان کې د اکثره شاګردانو د پاتې کېدو دلیل څه شی دی یا په امازان کې د اکثره شاګردانو د ناکامۍ دلیل څه دی ولې پکې پاتې راځي هغه چې دی پروډکټ هانټینګ او سورسینګ کې دوی اشتباه کوي یعنی که زه تاسو ته ووایم چې موږ په امازان کې نور هیڅ درس نه لرو یا هیڅ کار نه لرو یوازې چې دی هغه پروډکټ هانټینګ او سورسینګ دی دا راسره ومنئ او دا به هم زه تاسو ته ووایم چې په امازان کې تاسو داسې فرض کړئ چې موږ نور هیڅ درس نه لرو یوازې یو څه دی چې هغه هانټینګ او سورسینګ دی خو ډېر کسان چې دي دغه هانټینګ او سورسینګ اصلا په نظر نه ورځي په داسې حال کې چې په امازان کې د کامیابۍ راز همدغه هانټینګ او سورسینګ دی دې ته به هیڅکله تاسو په کمه باندې نه ګورئ دا زه تاسو ته وایم چې تاسې په امازان کې نور داسې وګڼئ چې هیڅ موږ درس نه لرو او دا درته وایم چې په امازان کې نور هیڅ نشته یوازې څه دی هانټینګ او سورسینګ دی په دغه دوه څه کې تاسو ځان کامیاب کړئ د هغې نه وروسته زه ستاسې دا تضمین کوم چې هیڅکله به تاسو په امازان کې پاتې رانه شئ خو اکثره شاګردان د دې معکوس دي یعنی څنګه دوی هانټینګ سورسینګ هیڅ په نظر کې نه نیسي په داسې حال کې چې په امازان کې د کامیابېدو راز همدغه یا اصل همدغه هانټینګ او سورسینګ دی دوی ډایرکټ لاړ شي او پروډکټ را لانچ کړي او ویرهاوس ته یې ولیږي دوی ته مهم څه چې ښکاري او مهم به یي خو دومره نه لیسټینګ او لیسټینګ اپټیمایزیشن او شیپینګ پلان او دا څه دی چې دا هغه څه دی چې د همیش هر ځل لپاره د ایډیټ کېدو یا د تغییر کېدو امکان لري په لیسټینګ کې د یو څه کم او زیات کړي هر وخت کولی شي تغییر پکې راولي ایډیټ پکې وکړي شیپمنټ پلان کې څه اشتباه کړي هغه کولی شي د امازان سره موضوع شریکه کړي بیرته امازان سیلر سپورټ سره بیرته خپل مشکل ورسره حل کړي اما په پروډکټ هانټینګ او سورسینګ کې یو پروډکټ چې انتخاب که او بیا د سورس هم که نو د هغې تغییر کېدل بیا تا ډېر تواني کوي د امازان د زړه در توروي نو زموږ دلته ټولو شاګردانو ته سپارښتنه دا ده چې تاسو داسې وګڼئ چې نور هیڅ امازان کې موږ درس څه نه لرو یوازینی درس چې دی هغه هانټینګ او سورسینګ دی انتخاب د پروډکټ او د دغه صحیح انتخاب شوي پروډکټ منبع پیدا کول چې څومره ارزانه یي په نړۍ په سطحه باندې نو دا زه تاسو ته بیا وایم چې نور موږ امازان کې درس نه لرو نور که درس هم لرو دومره موږ ته مهم څه نه دی خپل ټول وخت هانټینګ او سورسینګ ته ورکوئ که هغه په هول سیل کې که هغه په اربیټراج کې که هغه په پرایویټ لیول کې اوسیږي نو کوشش وکړئ چې په دغه دوه برخو کې که تاسو ځان کامیابه کړئ زه تاسو ته لیکلي درکوم چې هیڅکله به تاسو په امازان کې پاتې رانه شئ پوه شوئ